د غزني قره باغ ولسوالۍ اړوند د زردالو بند جیو تخنیکي سروې چارې پیل شوې. د مسؤلینو په وینا په دغه سروې شاوخوا 2.8 میلیون افغانۍ لګښت راځي او د 3 میاشتو په موده کې به بشپړه شي او له بشپړېدو وروسته به دا بند د 40 متره په لوړوالي او د 15 میلیونه متر مکعب اوبو د ذخیره کولو په ظرفیت د شاوخوا 400 میلیونو افغانیو په لګښت جوړ شي. دا د بند سروې بس دا هغه مرحلې دي چې اوس بند یقیني څه چې دا بند به جوړیږي او څومره مصارف څومره کار به پرې کیږي. د دغه بند تقریبا اوس تخمینا تر 40 متره پورې باید ارتفاع یې هغه محوري او تقریبا تر 15 میلیونه پورې د اوبو ذخیره لري. نو اوس هغه د بند زردالو کار هغه مرحلې ته ورسېده چې انشاءالله په راتلونکي کې به په ډېر زر سره به انشاءالله د عملی کارونه شروع کی. تکمیل بند انشاءالله 3 ولسوالی غزنی که زمینایشان خشک است، آب نداره، انشاءالله زیر آب خواهد شد و آبیاری خواهد شد و در روز زمینا زراعت خواهد شد. این بند انشاءالله در حدود 400 میلیون افغانی مصرف داره که از طرف امارات اسلامی افغانستان از طرف وزارت آب و انرژی تمویل میشه و ساخته خواهد شد. ورته مهال د قره باغ ولسوالۍ اوسیدونکي د دغه بند پر جوړېدو خوښ دي او زیاتوي چې د یاد بند جوړېدو ته یې کلونه انتظار کړی. نن لله الحمد د اسلامي امارت پر راتګ سره نن هغه ورځ راورسېده چې کلونه موږ ورته انتظار یست یا د مظلوم خلکو یا د مظلوم ملت ورته انتظار یست. الحمدلله نن راورسېده او نن یې په ابتدا تنها نه زه بلکې د دې ولسوالۍ ټول شته میشت خلک ټول ورته خوشحاله دي او په ډېرې خوشحالۍ په جامو کې نه جایی. ما تشکر میکنیم دولت امارات اسلامی که بعد از سالها آرزوی این مردم برآورده شده که امروز آمدن برای افتتاح این بند. مردم خیلی از همین الان امیدوار شدن. د مسؤلینو په وینا د دغه بند په جوړېدو سره به 1100 هکتاره ځمکه خړوبه د سیلابونو مخه به ونیول شي او د ځمکې لاندې اوبه به هم ورسره زیاتې شي.